سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. خو په خیر زم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د یو مارکیټ پلیس د امازون یو لسم کلاس ته. دا ویډیو د هم د یو سی د مارکیټ سیلران لپاره ده، هم د یو مارکیټ سیلران لپاره ده. په دې ویډیو کې تاسو دا معلوموي چې څنګه موږ تاسو د پروډکټ حقيقي پروشات معلوم کوو چې دا پروډکټ څومره خرڅيږي. اوس موږ تاسو په بازي په ټولسو باندې معلومول چې هغه ټولز په لکه بي ټول کېټس د په یو سی کې موږ تاسو معلومات اوسط پروشات هغه معلوموي، خو هغه ټولز په بي په یو مارکیټ کې کار نه ورکوي، یا همدا شان موږ په هغه باندې مثال 100% باور نه کولای. بل کومه طریقه باندې موږ تاسو کولای چې هغه معلوم کو چې دا څومره پروشات لري، دا پروډکټ څومره خرڅيږي. دا به موږ تاسو ګورو، باید وی ګورو، ضرور اپشن ده د هر سیلر لپاره. دا باید ځان لپاره معلوم کړي چې دا څومره خرڅيږي، بیا ورسته پروډکټ نهایی کې خپل ریسک په اکاونټ کې. په دې باندې موږ تاسو باید اول د پروډکټ سٹاک معلوم کو او بلې بي سار معلوم کو. اوس راځو چې سٹاک په کومه طریقه معلومو، بي سار کومه طریقه معلومو. یو طریقه خو چې و مخکې ویډیو کې تاسو مو ویلو چې بي سار به تاسو پیدا کړئ. دا بي سار چې څومره راټیږي وته نږدې کیږي دې پروشات زیاتیږي، څومره چې لوړیږي هم داسې پورته ځي دې پروشات کمیږي. دې لپاره تاسو داسې یو شیټ جوړوئ. راځي دا مثال شیټ ته بي سار د پروډکټ نوم دی ولیکل، اسی نمبر دی ولیکل، دا تا پیدا کړی ده. اوس د سیلینګ پرایس یا دا اوس پرایس په کومه باندې خرڅيږي بي سار یې ګورئ. نن اول ورځ یو کتل بي سار څو ده، دوم ورځ یو کتل څو ده، دریم ورځ یو کتل څو ده، همداسې تر 10 ورځې یو ګورئ. 10 ورځې تا وکتل دی اوسط پیرا معلومه. اوس مثال دی ته اول ورځ دی بي سار څو ده، شل، دی ورځ څو ده، سلويخ، دی ورځ څو ده، دیرس، دی ورځ څو ده، شپېته، دی ورځ بیا سلسو، دی بیا څو سو مثال 500، دیرسو، 1500، 1200، 1400. لس ورځو بي سار تا راوېستل. اوس دلته اوریج معلومه یې، اوریج بي سار څو ده. اوس اوریج چې ته معلومه یې څه بکې دا ټول به راجمع کړې. مثال زه غواړم چې دلته مساوي به ولیکم، مساوي ولیکم سم دا دی ولیکل راجمع دی کو سم یو دقیقه اوریج کاوس منه وهله دا دی ټول جمع کو کاوس دی ور باندې کو تقسیم به کې په لاس باندې دی په تعداد باندې ور اوسط ته راوېستل څو سو بي ساره اته دیرس. دا یو اوسط بي سار. اوس به دی بي سار ته مو چې مو معلومیږي چې دی بي سار لوړ د کټټ ته، ځکه یو ورځ یو یې بل ورځ بل هغه ټټ لوړ کیږي ته بیا اوسط را باسي. هدا کله لس ورځې به تم مسلسل تعقیب کې لس ورځې اوسط را وباسي. په دې ترتیب کوم پروډکټ هانډ کړي ټولو بي سار د سره وباسي اوسط بي سار. یو د دا کار وکړ. دوامه ته سٹاک ګوري، لس ورځې د سٹاک تعقیب یې راځي ګوري چې سلران ته تاسو معلوم ده غیر پروډکټ ته لیکلي معلومات. اول ورځ ګوري د سٹاک څو ده، دوم ورځ ګوري چې سٹاک څو ده، څومره کم شوی، دریم ورځ ګوري څومره کم شوی، هم د سلران ورځ ابا کمی ته پروشات معلومیږي. اول ورځ دی پر څو مثال د سٹاک سل ده، دوم ورځ را لید سٹاک 15 شوی ده، دریم ورځ را لید سٹاک 90 شوی ده، اتیا شوی ده، مثال اویا شوی ده. د سپسی بل ورځ به خرڅوي نه دی بیا ما بیا ده د ورځم کې راځي په دوه پروډکټ خرڅوي دی تش پته ده. په دې ترتیب باندې 50 ده، بل بیا زیات خرڅوي دی، زیات خرڅوي دی سلويخ ده. په دې طریقه ته معلومه ولې سي دي پروشات زیات دي که کم دي، څومره خرڅيږي. اوس دا څنګه معلومه، اوس ټاکه څنګه معلومه، راځو دا عملاً کارو. دې لپاره درې طریقې دي. اوله طریقه چې دا رااله کله ستاسو دا پروډکټ رااله دا پروډکټ ده دې پروشات معلومه یو د انلاین سیلر اډان. تاسو ټول به ورسره بلد یاست کنه یاست بلد. اوس یو انلاین سیلر اډان په نوم باندې کوم ایکستنشن چې دا د کلیکو انلاین سیلر اډان په کروم کې یو کروم ویب د کې ته اډ ما تیار اډ کړی ده. راځو به ګورو دلته تاسو راسي اډ کروم اپشن براسي یو د کده رافعال شي.
ور ما ته ریموو پرم کوم هغه ځکه ما اډ کړی تاسو به اډ کوم چې اډ وکړئ. اوس رالی دا د ګورو یا سټاک څنګه معلومو په دې به کلیک وکړي په آنلاین سیلر اډان دې ته کلیک وکول ته به تا ته ټول سټاک معلوم کی. دا یو سیلر ده په دې قیمت یې خرڅ دا بل سیلر دا بل سیلر دا بل سیلر په دې کې کوانټیټي لیکلې دا د سره دومره دانه د سره دومره او همداشنه ټوټل د ترکیز دومره سټاک دی ول نه وخول ځکه دا اوس په زیاتره پروډکټ لپاره کار نه کوي د کیک معلومات نه راخلي دی په دیم تاسو معلومولای شي بعضو ته راخلي بعض ته نه راخلي. خو بلغه مهم چې دا اوس په زیاتره خلک ور سره آشنا نه وي هغه باندې دقیق تاسو ته خي هغه کوم ایکستنشن ده سټاک سټیټس په نوم باندې دلته برابر ورته راځي سټاک سټیټس زه ګوګل اخلاص کو دلته ورته لیکه سټاک دا ګورو اتومات راوځي سټاک سټیټ ایکستنشن پر کروم کله ستا په دې باندې کلیک کو هم دا اول څه کوم دا تاسو راوخلي ګوره AMZ سټاک سټیټس په دې کلیک کړئ دا بیا هم دسی ما اٹکړی دی تاسو ته بدلته اټو کوم راغی ما ته ریموو فرام کروم دا ریموو فرام کروم سو تاسو ته به اټو کروم راواخلي. کله چې اوس بیرته امازون ته راسئ تاسو ته به دلته چې وکړئ په دې ځای کې ایکسټنشن کې به یې سټاک سټیټس څه دغه AMZ ورداوینه او په دې باندې به چې وکړئ AMZ اسکاونټ سټاک سټیټ په دې باندې پین کړئ. کله تاسو پین کو دلته درته راسي دلته راسي په دې جنور مو کار نه لرو اتومات دا اپشن دلته راځي هر پروډکټ سره دغه ځای کې راځي که چیرته تاسو دا انیبل و تاسو اپ کو بیا نه درته کوي انځ کو درته کوي ګوره دا پروډکټ کې دا یو سیلر ده دا بل سیلر ده دا بل سیلر دا بل سیلر هر سیلر ځان ته ده. اوس ګوره سټاک څو دلته دې سره سیده دا پروډکټ په امازون هم خرڅي دې سره نه ګور نه سونه نیو پلاس ده دې سره څلور دې سره دوه دې سره شپږ دې سره یو دې سره درې دې سره یو دې سره دوه خو لیمیټ یې لګولې یعنی تر دوه اضافه غنه خودل کی دې سره دوه دې سره دوه دې سره پنځه دا باندې ته دې تر کومه سټاک معلومولای شي. نو په د یو طریقه سره د سټاک ته ټول معنی ویو ډیټیل نه کلیک وکړئ بیا مکمل نور سفر تر خلاصي در کوم باندې درته خي دا امازون سره دومره ده دومره له امازون سره ده دومره له بل سیلر دا عربي سیلر سره دلته بیا ټوټل انوینټوري 1028 ټوټل دغه پروډکټ موجود ده. دا کول ته ډاونلوډ هم کې دا شټ په ایکسل کې د تر ډاونلوډ وی په ایکسل ته دا ډیټا او هم دا څنګه ورته بي سیلر د خپل امازون د کې امازون شامل د موږ پروډکټ نه انتخاب وس امازون شاملي خو دې کې مثلا شامل د منیل فرم راخسته ده. دا تاسو سټاک معلوم دي چې کاست انوینټوري معلومیږي د هر شخص ځان ته او په دې کې ټوټل تاسو معلومیږي هم دا یو ضرورت نه دی پروډکټ ده دا به تر واخل یو ضرورت ولیکي په دې کې د پروډکټ یو ضرورت دا ټوټل تر واخست سبا بیا ګوري دا څومره ده مثال راځي هغه به 1.0 بسوي ته به خرڅوي 1.0 هم داسې په ګوري لس ورځې ته کې به او بل دیم ته معلومول سي کوم سیلر ټارګټ کې سي دی سیلر دا نو سیلر د دې پروشات کې کنه کې او سټاک مثال ګوري دی درې ده تیر د لاس ورځې کې ګوري سي دی د لاس ورځې پروشات سي کنه سي یا دې پروګرام مثال 15 ده لاس ورځې کې تو ګوري دی پروشات سي کنه سي لدې ته یو سیلر معلومات ځکه په دې لیست کې امازون دا ګوري دا معلومول سي نور سیلرانو پروډکټ هم خرڅي کنه خرڅي د سټاک سټیټ په نوم باندې کوم دا غڅي ده ایکستنشن چې دا ډیر د کې معلومات تر کوي تر سیلر تر امازون سیلر د سیلر اډان و صحیح کار نه کوي سي ډیټا نور کې دا ډیر د کې ډیټا ور کوي. بل طریقه چې چیرته دا ایکستنشن تاسو ته کار ونه کو کار نه کول بعض پروډکټ ته کار نه کول بل کومه طریقه ست هغه باندې تاسو سل پیسې دخي وس راځي په دې کې مختلف سیلران دي دا په دې کې دا سیلر په دې سیلر د سیلر ته د سیلر سره څه کوم دا چې اټو کارت کوم کله دا سیلر ته اټو کارت کو اټو کارت سو ان شاء الله دا بل اټو کارت کم اوس یې ګورم کله ستا اټو کارت کو دا صفحه پورته کش کې د امازون کې ته کارت آپشن سي دلته راځي دا ته ځان لپاره کارت کړی دي
او دا له یو سیلر سره ده، دا له بل سیلر سره ده. دې خو لیکلي دي د ښکاره هغه مسیج درکړی چې 2 دانې پاتې دي، اونلی 2 لیفټ 2 دانې پاتې دي. که یې دلته ته مونولی سي 13+ ورته وهې، دلته ورته لیکي چې 999 ورته وهې او اپډیټ زما 999 دانې پکار دي. تا ته مسیج درکوي چې سوري که ګور ویر مور دغه لري، دلته د اویلیبل فرام سیلر نسته، کوم ګوره دې 2 دانې وایي فقط اویلیبل دي. ګوره فقط دا دې کې 2 دانې له سیلر سره اویلیبل دي. دا بل سره ګورو داسې به دا 10+ باندې کلیک وکړئ، دلته ورته ولیکئ 999 درې ورننې ورته وکړه اپډیټ یې کړه. دې مسیج درکړو دې سره یو دانه ګوره دې سیلر هاز اونلی 1 دس اویلیبل، دې سره به یو دانه موجود ده. په دې طریقه ته د هر سیلر سټاک معلومولی سي. کولی شي په پروډکټ کې ټولو سیلرانو لیست هم ځان سره نوټ کړي. اکسل شیټ کې ته ورسوي د یو پروډکټ ته پرېکړه کوي او ما ټول سیلران نومان لیکي، ته ګورې چې دې سره څو سټاک ده، دې سره څو سټاک ده، بیا راځي سبا یې بیا ګورې، بل ځای بیا ګورې چې د هر یو څومره پروشات کېږي که نه کېږي. په دې طریقه باندې تو اګزاکټ ډیټا معلومولی سي چې دې پروډکټ پروشات څومره کېږي، زیات کېږي که کم کېږي. دا باید هر سیلر تعقیب کړي ویې ګوري. حداقل د 10 ورځو لپاره باید یو پروډکټ تعقیب کړي. هغه پروډکټونه چې تاسو ته ګټه کوي، تاسو پرېکړه کړې، سورس هم پیدا کړی، بیا وګورئ چې پروشات حقیقي پروشات یې معلوم کړئ. په دې طریقې تاسو پروشات معلومولی سئ. نو د سټاک معلومولو دغه 3 طریقې چې آنلاین سیلر اډان، همداشان آنلاین سیلر اډان، سټاک سټیټس او خپل اډ ټو کارت کې بیا وروسته معلوموي. نو په دې 3 طریقو تاسو کولی سئ چې دې پروډکټ پروشات معلوم کړئ چې څومره خرڅېږي. یوه بله طریقه چې ده چې همدغه هر پروډکټ ته لیکلي دي امازون له طرفه. مثال راځي پروډکټ یو هغه ګورې فون کیس، په دې سرچ کې ګوره مختلف پروډکټ ته راواړول. دلته د هر پروډکټ لاندې لیکلي دي، ډاټا یې راواخلئ. لوډینګ روان ده. دلته لیکلي دي، ښاید ورسره نه دي لیکلي. دا ډیټا بعضو ته ښیي بعضو ته یې نه ښیي چې په تېره میاشت کې څومره خرڅ شوي دي. په دې طریقه تاسو پروشات معلومولی سئ. هغه دومره دقیق نه دي. ښایي امازون له طریقه ما چې تعقیب کړي دي، بعضې هغه تر هغو اندازې زیات خرڅېږي، بعضې کم خرڅېږي. تاسو دقیق معلومولی سئ. څومره ښه دقیق معلومولی سئ، هغه له سین نمبر اډې او له سټاک ډېر دقیق معلومولی سئ. البته سټاک باید تاسو تعقیب هم کوئ چې کوم نوی سیلر ورته راغلی، هغه باید ځینې لرې کړي چې هغه سټاک نوی ورته راغلی، یا هغه ورجمع کړي ټوټل سټاک ته. نو دا یې نه ښیي. دلته بعضې اتومات هغه ښیي چې کوم څومره خرڅېږي. په دې کلیک کوو. لیدلي به مې مخکې ویډیوګانو کې مو څو ځله ما تاسو ته ښوولي وو چې څومره خرڅېږي به د چند حساب وي. دلته یې پروډکټ اخر ته لیکلي په دې ځای کې چې تېره میاشت کې دومره خرڅ شوی ده. نو په دغه طریقو باندې تاسو کولی سئ چې د یو پروډکټ پروشات معلوم کړئ چې څومره خرڅېږي او حقیقي. نو هیله ده چې د دې ویډیو مطلب اخیستی او یو څه مو زده کړي. د نورو ویډیوګانو لپاره په تمه اوسئ. حتما انشاءالله تاسو ته مسلسل همدا ویډیوګانې خپرېږي. هر ډول پوښتنه لرله کولی سئ چې ما ته یې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ. زه به انشاءالله په وخت سره تاسو ته ځواب درکوم. که مو غوښتل چې موږ آنلاین کلاسونه جوین کړي، په سکرین چې کومه شماره ده واتساپ، په دې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ ستاسو خدمت کې یو. تر نورو ویډیوګانو په الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې.